بالکل ما ټول جنگ هغه خلکو سره دی چې ما سره مخالفت لري، هغه په شمار باندې په سلو کې یا 1% یا 2% خلک دي او هغوی دا خبره کوي چې کریم ډېر تیز بیټینګ کوي 20 او شل اوریزو او د ون ډې لوبغاړی نه دی یعنې ډېر تیز ده. دا تیزه لوبه دنیا کې څوک هم نشي کولی، دا یوازې کریم قرباني ورکړه ټیم لپاره. همداسې پلان به راکړل کېدو چې زه باید تیزه لوبه وکړم او دایره کې تیزه لوبه وکړم. بیا چې کله سلیکټرانو دا خبره وکړه زه ډېر خفه شوم. بیا ما 4 ورځنۍ لوبه کې په 200 بالو مې 50 وکړه. بیا چې کله شل اوریزې راتلې په 19 بالو مې 50 وکړه، یعنې خپله حوصله مې هم شو کړې ده. بالکل شل اوریزې لوبې د انټرټینمنټ د تفریح لپاره لوبې دي چې مینوال د شپږیزو څلوریزو نه خوند والي. او ټیسټ لوبې چې دي هغه د لوبغاړي تخنیک جوړوي، د لوبغاړي فټنس جوړوي. او زه د همدې لپاره استعفا ورکوم چې راتلونکي فرست کلاس کې د یو زون کوچ شم او هغه زون لوبغاړو کې هغه استعدادونه را پیدا کړم چې نړیوال لوبغاړي لري او آینده 5 کلو کې چې د موږ کرکټ په نړۍ کې ټاپ کېږي هغې ته لوبغاړي ریډي اماده کړو. اوس هم کومه زه لوبغاړی چې میدان کې یم ټولو ځوانانو سره هر رقم مشورې شریکوم او الحمدلله د هغه لوبغاړي چې موږ سره مشورې شریکې کړي دي د هغو پرفارمنس او نتایج هم ډېر ښه دي. ټیسټ او ون ډې او 20 دا درې واړه مختلفې لوبې دي. د درې واړو لپاره مختلف ټورنمنټونه کېږي هر ملک کې چې هغې ته وایي خپل داخلي فرست کلاس لوبې. نه دا ډېره پخوانه ما که 2015 نړیوال جام په اسټرالیا او نیوزیلینډ کې لوبولی وای شاید ما ټول کرکټ پرېښی وای. زه نه د طیارې چکرو شوقي یم نه د 5 سټار هوټلو شوقي یم. ما ته چې اوس کوم مسؤلیت دی زه هغه ما په خپل وخت کې او اوس هم ادا کړی. اوس چې کوم مسؤلیت دی د افغانان دی، افغانان ډېر بېدرده دي، افغانان مشر نه لري، افغانان داسې ښه لیډر نه لري. افغانان باید یو بل سره د ورورۍ لاسونه ورکړي او دا ډېر اسانه ده. نو دې لپاره ما غوښتل چې د جامعې او ټولنې ډېر خدمت وکړم. او چې کله زه وانه چولم زه ډېر خفه شوم. ما غوښتل چې زه خپل کیریر د دې خلکو د ضد نه هم ډېر لوی کړم. کرکټ عمر نه غواړي، د کرکټ د دنیا یو کتاب کې ما ته وښیي چې عمر غواړي. کرکټ فټنس غواړي او ټول افغانستان نه ماشاءالله اوس ډېر فټ یم او ټولو سلیکټرانو ته مې شو کړی یم چې فټ یم. اوس هم ډایب وهلی شم، اوس هم کیچ نیولی شم، اوس هم کیپینګ کولی شم، اوس هم ټولو نه ښه بالر یم او بیټینګ مې هغه د 3 واړه فارمیټونه مې ټاپ کړي دي. ما چې کله نه کرکټ شروع کړی ده چې هر ټورنمنټ موږ بیلو 4 کاله شاته ځو. اوس به څه پریشر خو هغه وخت یو چې بیلې 4 کاله شاته ځي او موږ د افغانانو په دعا په خپل مهنت او ټیم کې هغه وخت کې ډېر اتفاق اتحاد و. مخکې راتلو شل ملکونه هم شاته پرېښودل. اوس د کرکټ په نړۍ په 10 غوره لوبډلو کې بالکل نوې لوبغاړي لپاره ډېر زیات پریشر ده. خو زه خپل نوې لوبغاړو ته دا مشوره ورکوم چې مونږ او زموږ ملګرو مبارزو ملګرو چې مونږ په چمن وزیري په دوړو کې لوبه کړې دوی ته مونږ ډېر سټینډرډ میدانونه په ټول افغانستان کې اکیډمیانې جوړې کړي او د هغوی راتلونکی کرکټ ډېر روښانه ده.